راځئ چې نن درته وښیم چې په امریکا کې چې کله خلک د 12 لپاره یېږي نو څه انتظامیات ورته نیولی شي. اول انتظامیات خو دا دي چې تقریبا 13 د پولیسو موټر ولاړ دي، ځکه دلته اکثره په مکتبونو باندې عملي کېږي، سپیشلي په دغسې ورځو کې امریکا کې مینټل ایشو ډېره دی او توپانچې ډېرې دلته. دوهم ترمیم اجازه ورکوي ته توپک ګرځولی شي. نو دا خو 8 پولیس شول او خلک روان دي خپلو بچو سره. راځي چې نن نور سره د حالت هم خلاف مخامخ غټ حال جوړ شوی دی. هلته به ټول سټوډنټ راغونډېږي. ما کشره خور نن د 12 لپاره یېږي. Thank you. جی دغه حال ټول جوړ شوی دی. مخامخ زموږ د خور د سکول نوم دی مینر سینیر های سکول دی نوم دی او کلاس 2023 لیکلی شوي دي. دا ټول حال جوړ شوی دی. هر سړی د خپلو بچو سره راغلی دی، چا چې بچي نن پارېږي. دا غټ حال جوړ شوی دی او دا سټوډنټ را روان دي، خلک لا را روان دي. تقریبا نیمه ګنټه شته 40 منټه د پروګرام شروع کېدو لپاره چې 12 اسناد چې ورکوي هغه پروګرام شروع کېدو لپاره لا 40 منټه شته. کیمرې لګېدلې دي، په نیوز کې به راځي، په خبرونو کې به راځي. نو همداسې دا د هر سکول لپاره داسې ترتیب نیولی کېږي. بیا چې کله د یونیورسټۍ وي هغه خو لا دې نه غټ وي، ښایسته وي. امریکا کې تعلیم ته دونه اهمیت ورکولی کېږي.